د سوداګرۍ خونې خوندور خبر د تیر لمریز کال پرتله هندوستان ته د صادراتو کچه لوړه شوې. دوستانو په سلامونو، نیکو هیلې مو هرکلی کوم. هیله ده چې روغ جوړ به یې. هندوستان ته د سوداګرۍ د صادراتو کچه لوړه شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د تیر لمریز کال پرتله هندوستان ته د صادراتو کچه لوړه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د تیر لمریز کال پرتله هندوستان ته د صادراتو د ډېرېدو خبر ورکوي. د دغې خونې مرستیال یونس مومند ازادۍ راډیو ته وویل چې د تیر لمریز کال هندوستان ته د افغانستان د صادراتو کچه 400 میلیونه ډالره وه، خو سږکال دې دمه د اندازه 500 میلیونه ډالرو ته رسېدلې ده. نوموړی وایي اوس مهال هندوستان ته د ځمکې او هوا له لارې صادرات کیږي. ښاغلی مومند وایي هندوستان ته د افغانستان وچه او تازه میوه، طبي بوټي او قالینې زیاتره صادرات دي چې ترسره کیږي.